دیره چې د افغاني کلتور یو مهمه برخه ده. د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د افغاني کلتور د ساتنې او دودیزو ارزښتونو د پیاوړتیا لپاره دیرو کې ناسته او راټولېدنه لا هم خپل ځانګړی ځای لري. د رودات ولسوالۍ قومي مخور وایي دیره یوازې د ناستې ځای نه بلکې د افغاني اصیل کلتور یو ژوندی انځور دی چې پکې د مشرانو تجربې، د ځوانانو روزنه او د ټولنې مهمې پریکړې ترسره کیږي. پخوا به زمونږ دیرو کې کټونه پراته وو که نه، او دا دیرې به آبادې وي. اوس هم الحمدلله داسې نه ده چې اوس هم شته دی، اوس هم آبادې دي. خو مونږ دا غواړو چې همداسې آینده دپاره دا کلتور زمونږ ښه ژوندی پاتې شي. مونږ په دې ځوانانو نه مونږ دا هیله ده چې دا د پلار او د نیکه دغه ژوندی وساتي او دا ژوندی وساتي. نو زمونږ د ځوانانو هم دا حیث دی، مونږ وایو چې بس دا وطن کې دا راشه درشه دا ټول سره په ښه په مینه او په محبت سره وشي. د رودات ولسوالۍ یو بل قومي مخور بیا وایي که دیرو کې د ناستو، جرګو او راټولېدنو دود همداسې ژوندی پاتې شي، د افغاني ټولنې ډېری ارزښتونه به هم ورسره خوندي پاتې شي. پخوا په هغه کې زموږ دیرې وې ښې او هر مجلس چې و زموږ په دیره کې و او کلي کور کومه لانجه چې راغله دغه راغله دعوه راغله هم په دیرو کې به موږ حل کوله. او د هغه نه وروسته بیا چې کوم مسله د واده وه هم په دیره کې وه. زموږ پروګرام ټول په دیرو کې و. ټول د عزیزان به راغونډېدل او په یو ځای به کېناستل په یو دسترخوان باندې، او مسله به یې ټوله په ده حلوله. که مړی به راغی او که ژوندی به راغی نو ټول پروګرام یې په دیره کې و. باید وویل شي چې د وخت په تېرېدو او د عصري ژوند له بدلونونو سره لا هم دیرې د ټولنیز یووالي او کلتوري هویت د ساتنې مهم ځای بلل کیږي.